بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د کورس نن شپږمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ د HTML فارمټینګ باندې بحث کوو. په تېره ویډیو کې موږ پاراګراف ویلی وو چې پاراګراف څه ته ویل کېږي، په کومو ځایونو کې استفاده کېږي او د استفادو ځایونه هم ورته ویلي وي. راځو په نننۍ ویډیو کې HTML فارمټینګ وایو چې د HTML فارمټینګ څخه نه مهم فاینټس یعنې نه مهم فارمټینګ نن وایو چې لومړی راځو مخکې له دې چې د اشنا شو د فارمټینګ سره. یو ځل راځم زه په وین ورډ کې تاسو یو ښه ورباندې پوه کړم. دلته په دې ځای کې موږ راځو ډاټ سپیس. ښه، لومړی راځو موږ سره بولډ ټاګ لیکو. دوهم موږ لیکو انډرلاین لیکو سټریک بیا راځو ایټالیک او پسې راځو د سوپرسکریپټ او سبسکریپټ هم ده. دین وروسته راځو موږ مارک چې دا ټول یو په یو وایو. بولډ له دې ځای نه بولډ، انډرلاین خط ورته ورکوو، سټریک دلته په ورډ کې موږ ټول ویلی شو. ښه، راځو یو څه معرفات هم خدای دې وکړي چې ورسره شوی وي. راځو عملاً کار انجام کوو په HTML کوډ ایډیټر کې. راځو دلته لومړی بولډ ټاګ راخلو، لومړی پاراګراف ټاګ راخلو. د پاراګراف ټاګ دننه موږ راځو دلته بولډ ټاګ انجام کوو. ښه، داسې به یې ولیکو چې this is my bold tag. دا عکس کوو. دلته اوس راځو بولډ ټاګ چې دی په بي باندې شو، په بي خپله بولډ ټاګ ده چې اوپن بریکټس لري او کلوز. هم اوپن ټاګ ده هم کلوز ټاګ ده د بولډ ټاګ. دې په منځ کې موږ بولډ ورته فیسټ کوو. اوس راځو دلته دا زموږ سره بولډ ټاګ دی. بولډ ټاګ چې دی په دوه ډوله باندې موږ لیکلی شو چې بل ټاګ یې په امپسایز باندې دی چې EM باندې شروع کېږي. دلته راځم چې this is وبښئ strong باندې this is my strong tag. strong tag چې دا هم داسې کار کوي لکه بولډ. د strong او د بولډ ترمنځ هیڅ فرق نشته. راځو دریم ټاګ چې اوس موږ تاسو لیکو هغه ایټالیک ټاګ ده. دلته راځم ایټالیک ټاګ چې دی په آی باندې شروع کېږي. آی ایټالیک ټاګ ده. this is my italic tag. ایټالیک ټاګ چې دا موږ اول انزرشن لیس دین افریټر اچوو، دې کې آی او بریکټ ورپسې بندوو. دا چې دا ایټالیک ټاګ ده. بیا راځو موږ تاسو ایټالیک ټاګ په دوه ډوله باندې لیکلی شو چې هغه دویم یې بل امفسایز ده. this is my EM امفسایز معنا هم ایټالیک. دواړه داسې کار کوي لکه ایټالیک. امفسایز د سیم لایک ورک از ایټالیک. راځو دلته اوس بل ټاګ اخلو، سټریک ټاګ. this is my streak tag. streak tag چې دی هم دوه ډوله لیکلی شو چې یو ایس باندې ایس ټاګ لري او بل سټریک په خپله سټریک ټاګ لري. ایس دا کلوز کوم کنټرول، دا هم سټریک ټاګ ده. سټریک ټاګ په هغه وخت کې استفاده کېږي مثلا زموږ سره کومه لیکنه چې غلطه شي یا موږ سره کوم ایرر ولري نو سټریک کولی شو.
ایټالیک خو تاسو خپله وینئ چې د ټکس فارمټ دپاره استفاده کیږي چې کوږوالی پکې راولي. بولډ ټاګ چې دا د ټکس د فارمټ دپاره استفاده کیږي چې خط یو څه رنګ ورکوي، مطلب غټوي، نو د هیډینګ دپاره استفاده کیږي. د دې نه اوس راځو دا سټریک ټاګ شو. This is my streak tag. دلته هم streak tag چې دی په خپله په streak باندې لیکل کیږي. دا هم streak tag شو. اوس راځو انډرلاین ټاګ لیکو. This is my underline tag. دا انډرلاین چې دی په یو ټاګ باندې خلاصیږي. دا زموږ سره ټاګز دي چې ټول د فارمټینګ لپاره استفاده کیږي. انډرلاین ټاګ چې دی لاندې یو داسې لاین ورسره راوړي، کوم مهم فاینډز وي د هغه لپاره هم استفاده کیږي. انډرلاین ټاګ په نښه کولو لپاره هم کیږي، هغه هم مارک هم ورته استفاده کیږي. دا اوس راځو چې د انډرلاین ټاګ لپاره مونږ انزرشن هم استفاده کوو. فی ټاګ this is my INS باندې چې دا هم انډرلاین کیږي. دواړه سیم کار کوي. اوس راځو ول مارک ټاګ وایو. This is my marked tag. مارک ټاګ چې دا د رنګ ورکولو لپاره، مثلا تاسو سره یو کتاب ده یا ویب سایټ ده، په دې کې تاسو غواړئ چې یو مهم فایند په نښه کوئ، نو د هغه لپاره موږ څه شی استفاده کوو؟ مارک ټاګ استفاده کوو چې مارک ټاګ استفاده کیږي. کنټرول وي کوئ. مارک ټاګ د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ مهم فایند پکې شو کوو. اوس راځو فی ټاګ اخلو بل چې دا بی آر ټاګ ده، بی ټاګ ده. بی ټاګ چې استفاده کیږي بریک یعنی دویم لاین ته. زه وغواړم چې وی ویل یا وغواړم چې we are going to school. we are going to school. زه وغواړم دغه په لاندې ماغه کې راوړم، نو دلته راځو بی ټاګ اخلو. دا کنټرول ایکس کنټرول زد سکول. بی آر ټاګ چې دا بی آر ټاګ د دې لپاره استفاده کیږي چې موږ سره بریک لاین په یو صفحه کې اضافه کوي. مثلا وغواړم چې زه دوهمه لاین ته لاړ شم یا دریم ته یا څلورم ته، نو موږ د بریک څخه استفاده کوو چې بریک موږ او تاسو دوهم لاین ته وړي. د هغې نه وروسته موږ راځو بیا سمال ټاګ لرو. سمال ټاګ چې دی د وړې لیکنې لپاره استفاده کیږي. د small text زه غواړم چې سمال شی کوم په وړو هغه باندې ولیکم. دلته لیکم چې سمال هغه باندې سمال ټکسټ. نو د دې فرق زیاته د نورو ټکسټونو سره ځکه چې دا ډېر کوچنی ده. یا اوس راځم موږ سره چې دا لارج ټکسټ لپاره استفاده کیږي، بیګ ټکسټ لپاره چې ټاګ یې شروع کیږي په بیګ باندې. دا هم اوس په هغه کې چې دا وی اس کوډ کې ختم شوی ده. دلته زه لیکم چې this is large یا بیګ ټاګ، لارج ټاګز. دا د خط د اوږدوالي او غټوالي لپاره
استفاده کیږي. دا اوس زموږ سره د HTML فارمټینګ په اړه پوره بحث پوره ویډیو. نو خدای دې وکړي تاسو په تېرو ویډیوګانو باندې هم عملاً کار کړی وي او ویډیوګانو باندې عملي کار کړی وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شه.